یای چې کا پازلوي کا مازلوي خو چې زروي بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه نن گایز میں چې 15 میاشتې بعد خپل کروزر ولید واړی کی ورور میں 10 قبر په کړای و چې کروزر میں بخی د کاته نه و کاکش خو میں بخی 120 تا ورتا وختل خو مول چې پرېږدا یور د ورو ماډه ورتا چګا کا بیو په واړی کی ورور د قدرت ورغیمی و بغاوي سای براګوا سکوټ میں ورتا وغستا دوله پر میں کروزر د ورو په لوري ورتین کا مول چستی د چڅوک ویني یای او چې دا خو د اسلام آباد نه سای غاټ افسر غلای دا خو بیا مې چې پکروزر پکر تر کزړاو مې بخیب شتا ولودا چې کا پد خو چا ولی دی یای او چې دا خو یې نانه خرڅاوین کایدا د ورو کلی تل یاره سدلای نو چې خیره کی په منا اول حاضر و ورتاول مې چې بالکای کا سکول ته ها داسه پټم تلای غلای وای خو وس وو 22 گریډ افسر وا ولی چې ډیچا تو یې کی منګرزونه ساری نارو وړي دی څاچې به ټک ته په ورنا وزي ورولیا زوړی رغلی دو بیوی به بل اون په ماړه تر کو بیا عمروار مشغولیا دا جامه کا ولې کني دارا ورنا و چې د وډ کې یو غټه ګشکارو بندې روغلا چې مانګولې د هاره د توفینا ډاکې وي قسم دای میژ ها پتشلو سینا په دغه ګشکدر ته ورګاټ شوی چې نه د خلک وایي چې دا خو یې صحیح خرچه کړی دی بیٹک تا چې نناتی د نوې ملګری په دان سره جوړدل چې د گیفټینا چیرته روتا چیړ کی چې څوکي پټنا کو موډر سول سینا تی ورتا وکړل چې مو په چوکي دور کې زو په بدراګاش خټوله وډ کې انکار وکړ چې غټ غال خو تایې بیٹک شمه چې نوای ولیدا د خپل زړګای مې پاوال ورنه هم مزبیت پښتا ولود ورتاول مې چې نانی کانر په دغواړي کې عمر شغو د ټول لوانډون ته مزبیت داز ورک مو خو ول چې د نوې سارا خلی مو زید شي خو د نوې د ملګری رنگینا پمونه ها خاړوي د مبارکه سلسله چې شریشوا کني وډ کی پیوا خوشولوي پیوا خاپاوي خوشول په داوی چې د ملګری وروي وا خو خاپا په داوی چې پمیش ټول نه یې زوړی وا ستیم دلته په شازب نوې داو وکړي چې کا پازلوي کا مازلوي خو چې زروي ماړه تستی 10 وجوي چې خدمت ګورل یا وچ ماړه نه وایش چې میش په ور بسم الله کړه شاوا چې لړمانی نه غوشي پټم روړل کني بیوی به بلم 8 پل ورشاوي منظور مینوره او محمد یولاد مین پلیټ رو تر پټوا ورتال میں چې د موډی چاغ د کا دا کرنا مم وی تو سو ډر زر تا کامیاب شه وزیر مسجد دا وړ ورمنه منګله بنگاشه بټانه نیازه خروټه ماجره مروت ګنډا پر بنیڅه کونډه خټه کې سلمان خلی میا خلی شرانه میانه دوتانه دم تونه چمکنه فریده ممنده ورغزه بلکې ټوله پښتانه د خپل ساده خوش خړ په ډیش یوټیوب چینل لازمی در سره پالو کې ډیر مننه ډیر شکریا